سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. له ډېرې پلټنې او تحقیق وروسته مې نن یو داسې ماسک چمتو کړی چې کولی شي ستاسو د مخ ګونځې په مکمل ډول ختم کړي. او که تاسې هم غواړئ چې د مخ ګونځې مو ختمې شي او پوست مو ځوان، نرم او روښانه ښکاره شي، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. تاسو کولی شئ دغه جادویي ماسک په کور کې دننه ډېر په اسانۍ سره جوړ کړئ چې نتیجه یې بېنظیره ده. دا ماسک د 4 طبیعي موادو نه جوړیږي: اوکادو، شات، زیتون تیل او لیمو. دا ټول مواد یو ځای د پوست لپاره ډیر ګټور دي او د ګونځو د ختمېدو سبب ګرځي. اوکادو طبیعي ویټامینونه او روغتیایي غوړ لري چې پوست نرم ساتي او زړښت کموي. شات طبیعي مرطوبونکی دی، پوست تازه ساتي او د پوست زړې حجرې له منځه وړي. د زیتون تیل، دا تیل پوست نرموي، وچوالی ختموي او د ګونځو د رامنځته کېدو مخه نیسي. لیمو د پوست رڼا زیاتوي، د داغونو مخه نیسي او پوست ته تازهوالی ورکوي. د ماسک جوړولو طریقه: یو اوکادو ښه میده کړئ، یوه قاشوغه شات او یو کوچنی قاشوغه زیتون تیل ور زیات کړئ او ښه سره ګډ کړئ. بیا 2 تر 3 څاڅکو لیمو ور واچوئ او ټول مواد یو شان ګډ کړئ. اوس ماسک تیار دی. ماسک د خپل مخ په ټولو برخو په نازک او نري ډول ووهئ. بیا یې 15 تر 20 دقیقو پرېږدئ. په دې وخت کې آرام وکړئ او د دې طبیعي ماسک جادو ته اجازه ورکړئ چې خپل کار وکړي. وروسته یې د ګرمو اوبو سره ومینځئ. کله چې ماسک لرې کړئ، وبه وینئ چې پوست مو څومره نرم، تازه او ځوان ښکاري. که دا ماسک مو خوښ شو، هڅه وکړئ هره اونۍ یو ځل یې وکاروئ. نتیجه به مو حیران کړي. مه هېروئ، ښکلا د ځان ساتنې نه پیلېږي. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او شیر یې کړئ او د نورو طبیعي د ښکلا ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. تر بلې ویډیو پورې روغ، ځوان او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.